د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلو. د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ د الکترونیکي تذکرو ویبپاڼې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه 15,602 هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د دارالامان ماڼۍ د الکترونیکي تذکرو ویبپاڼې عمومي مدیر وحدت الله پتمن وایي چې په یاده ویبپاڼه کې په ورځني ډول شاوخوا 1500 غوښتونکو ته د الکترونیکي تذکرو اړوند خدمتونه وړاندې کیږي. یاد مرکز ته روزانه په اوسط ډول د 1500 په شاوخوا کې مراجعه کوي. د دارالامان ماڼۍ د الکترونیکي تذکرو د ویش په څانګه کې موږ له ویش وروسته خدمات هم لرو چې په دې کې موږ د نوي ماشوم ثبت کول، د واده ثبت کول یعنی ثبت ازدواج، د تذکرې نوي کول یعنی تجدید تذکره او مسانه تذکرې ویشل. ځینې هیوادوال چې د الکترونیکي تذکرو اړوند خدمتونو د ترلاسه کولو په موخه دې څانګې ته راغلي، د خدمتونو د وړاندې کولو له بهیر خوښ دي او د الکترونیکي تذکرې درلودل د هیواد د هر وګړي لپاره بنسټیزه اړتیا ګڼي. الکترونیکي تذکره په خاطر د پاسپورټ او د ټولې کوري نظامي کورونه چې دي دا تعویض په بایومتریک تذکره باندې دی او کاغذي تذکرې دا مشکل و چې بعضې وخت پرې کېدله ورکېدله او ویس په دا خاطر باندې چې پاسپورټ او یا نور کورونه چې دي ټول په الکترونیکي تذکره باندې دي. په دا خاطر باندې د ټولې خلکو دپاره یو څه سهولت د امنیت په برخه کې په هره برخه کې د الکترونیکي تذکرې ډېر ارزښت لري. هغه ته هم دا پیغام دی چې دی روشي خپله الکترونیکي تذکره ځان ثبت کړي، تذکره واخلي. په دا خاطر باندې په هره برخه کې دی کولی شي چې په اسانۍ سره خپل کار مخته بوځي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره په مرکز او ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو ویشڅانګو په پراخولو سره هڅه کوي چې هیوادوالو ته د لا زیاتو اسانتیاو په رامنځته کولو د الکترونیکي تذکرو ترلاسه کول اسانه کړي. خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړوو.